د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم یاران او صحابه کرام ډیر محترم انسانان، ډیر محترم. زه شیګانو ته وایم چې تاسو د پیغمبر علیه السلام د کورنۍ اهل بیت ډیر احترام کوئ. نو په دې کې چې د پیغمبر علیه السلام کورنۍ ده کوي، نو د پیغمبر علیه السلام د یارانو بیا ولې توهین کول کیږي؟ ولې؟ کم سے کم په دې د پیغمبر علیه السلام خوا بدیږي که نه بدیږي؟ ګورئ زما او ستا په خپل قوم خوا بدیږي، په خپل یار مې خوا بدیږي، په خپل کلیوال مې خوا بدیږي. نو په دا یارانو باندې به څوک خوا نه بدوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا زما د صحابو سره مینه کوله دا مینه و محبت زما په خاطر دی. که چا زما د صحابو سره عداوت و بغض دشمنی کوله دا په اصلي کې دشمنی زما سره کوي، بیا د دوی سره دشمنی ده. پیغمبر علیه السلام د صحابو محبت د ځان محبت بللی دی، پیغمبر علیه السلام د صحابو دشمنی د ځان دشمنی چې د هغه بللی ده. ابو بکر صدیق پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر زیات ورنږدې ول، انتهایی زیات. د خپل نوم چې دی هغه عبدالله و، عبدالله د بابا نوم عثمان و، د ادې نوم سلما و، ام خیر بلل کېده. د انا نوم د ابو قحافه د ادې نوم امینه وله. او دا جب کورنۍ ده چې په دې کې څلور پشته بیق وق مسلمانان سو او پر پیغمبر علیه السلام کلمه وویله. د ابو بکر صدیق بابا ابو بکر صدیق، د ابو بکر صدیق مطلب لور عائشه صدیقیه راواخله مشهوره، حضرت عبدالرحمن راواخله او د هغه رقم د هغه اولاد راواخله. دې ټولو ایمان پر پیغمبر علیه السلام راوړی. بیق وق دا په صحابو کې نایابه ده دا خبره. و ابو بکر صدیق ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام په انډیوالي کې الله پاک چې د هغه ورنصیب کړله. او تر ټولو لویه خبره دا ده چې ابو بکر صدیق اولنی مسلمان دی. اول چې کلمه وویله اسلام یې راوړی هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای پر ما باندې تر ټولو زیات احسان د محبت او د مال په توګه هغه ابو بکر صدیق کړی دی. زما سره تر ټولو زیات احسان په انسانانو کې هغه زما سره ابو بکر صدیق کړی دی. د دې احساناتو بدله زه نسم ورکولی. د قیامت په ورځ به الله پاک په خپل لاس باندې ورکړي، الله پاک په خپل لاس باندې ورکړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای کم سړی چې لما سره محبت کوي نو هغه به د حضرت عمر فاروق او د ابو بکر صدیق سره مینه و محبت کوي. او کم سړی دا نسي کېدلی چې لما سره مینه لري او د ابو بکر صدیق او د حضرت عمر فاروق سره بغض و عداوت لري، دا کېدلی نسي، دا مسلمان پاتېدلی نسي، دا مسلمان پاتېدلی نسي. او عجبه خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک باندې الله پاک دا آیات را نازل کړي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چیرې دا خلک داسې ایمان راوړي لکه دې صحابو چې ایمان راوړی دي فقد اهتدوا، د الله فرمایي چې دا خلک به پر هدایت سي، دا به هدایت یافته سي. صرف اور صرف ایمان راوړل د صحابو په شان دا الله پاک په خپل قرآن کې د صحابو په باره کې فرمایي. که ته غواړې چې زه مؤمن سم، که ته غواړې چې زه مسلمان سم، ستا ایمان و اسلام د صحابو په شان دی. چې د صحابو په شان دی ایمان سو و دې ته مسلمان مؤمن ویل سوی دی. او که هغسې نه وي دې ته مؤمن و مسلمان ویل ډېره ګرانه او ډېره مشکله خبره ده. عزیزانو چا چې عمره کړې ده یا حج کړی دی هغه مدینه شریفې ته خامخا ورغلی دی. بیا خاص کر دغه پیغمبر علیه السلام مبارک سلام ته چې موږ ته ورځو، دا موږ چې د پیغمبر علیه باب سلام چې کوم بلل کېږي دې ته ننوځو، په دغه د دې وڅنګ ته چې بیا کومه بله دروازه ده چې دا ورننوتلې رسته لاسته یو کتبه لګېدلې ده خوخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، دا اجره ده، دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اجره ده. د پیغمبر علیه السلام چې کوم مسجد و مسجد نبوي و دې ته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کړکۍ را خلاصه وه، و دې ته د هغه رقم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلې حجرې دروازه را خلاصه وه، په دې کې د پلاني و د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړکۍ و دربچه را خلاصه وه.
نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایلی ویسدوا کل خوخة فی المسجد غیر خوخة ابی بکر مجمع الزوائد ولا حدیث نقل کړی دی دا زما و مسجد ته چې څومره کړکیانې راخلاصې دي دا به ټولې بندوي ما سوا له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا ته چې باب سلام ته څنګ ته چپه لاسته چې کومه دروازه ده ورننه ځه تشتي معلومیږي خوخه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یعنی دا وجره وه د ابوبکر صدیق پیغمبر علیه السلام اعلان وکړي چې تمام دروازې یا کړکیانې روشندانونه دا بند کړي یو د ابوبکر صدیق د به پاتې شي حضرت عمر فاروق کیله وکړه ولې یا رسول الله نو ابوبکر صدیق د ولې پاتېږي چې موږ به د خپلې حجرې د خپلې کړکیانې روشندانونه بندوو پیغمبر علیه السلام ورته ویلې ما ته الله وویلې دا زه د ځانه نه وایم ما ته الله وویلې چې دا کړکیانې روشندانونه دې بند سي ما سوا د ابوبکر صدیق څونه عجبه خبره ده سبحان الله الله اکبر نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من سره ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابي بکر رواه الترمذی که یو سړی دا غواړي زه د جهنم څخه آزاد سړی ووینم هغه ابوبکر صدیق دی که یو سړی دا خوښوي چې زه د جهنم څخه آزاد سړی ووینم هغه څوک دی هغه ابوبکر صدیق دی دی عتیق من النار د جهنم څخه آزاد دی حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي زما دې په خدای سره قسمي د عتیق لقب نه دی دا الله پاک د اسمانو سره استولی دی نه فرمای دغه صدیق لقب چې کوم دی یو عتیق دی بل صدیق دی دا صدیق چې کوم لقب دی مجموع الزوائد والا حدیث نقل کړی دی و ازما دی په خدای سره قسم حضرت علی کرم الله وجهه فرمای دا د اسمان صدا لقب و چات ورکول سوی د ابوبکر صدیق ورکول سوی و چې یو سړی ابوبکر صدیق ته بد وایي او شکنځا کوي العیاذ بالله زما د مسجد طالب ته څوک بد وایي زه خو نه به بد وایم بدای او ستا د دکان د مارکیټ د کمپنۍ منشي ته څوک بد وایي خوا بدای که نه بدای نو چې یو سړی په خپل مزدور و نوکر و خادم خوا بدایي نو په یارانو خوا نه بدایي پیغمبر علیه السلام به خوا نه بدایي ولې بیا نه بدایي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي و ازما سر راکاټ کې دا مې خوښه ده تر دې چې موږ سره روان یې ابوبکر صدیق شاته یو زه مخته یم دا مې خوښه ده چې دا زما سر پرې سي نه دا چې زه مخته یم ابوبکر صدیق شاته راپسي بیا یې وخت چا ویلې چا ورته ویلې ول ستا ډېر غټ مقام دی ولې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک تا نه دی اورېدلي ول که چا دا خبره وکړه چې ابوبکر صدیق څه افضل چې دی هغه عمر دی نو زه هغه 40 درې وهم مصنف ابن ابي شيبه روایت را نقل کړی ولګوي اندازه ولګوي نو لہذا خبره دا ده چې دی تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام تقریبا یو 2.5 کاله کشر و چې پیغمبر علیه السلام مبارک وفات شو بیا خلیفه و جانشین هغه ابوبکر صدیق جوړ سلو تقریبا 2 کاله 6 میاشتې 10 ورځې حضرت ابوبکر صدیق خلافت وکړي بیا تقریبا د سوموار ورځ ولا 22 د جمادی ثانی و 14 سنه هجری ولا وفات سو چې وفات سلو بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جنازې منځ ورکړي بیا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه ته دفن کوي او پټ کوي په ژوند کې هم د پیغمبر علیه السلام یارو انډیوالو بیا د مرګ بعد د قبرو څخه اندازه ولګوه او پیغمبر علیه السلام فرمایي د قیامت پر ورځ چې زه له قبره راپورته سما زما یو طرف ته به ابوبکر صدیق بل طرف ته حضرت عمر فاروق الله پاک دې هغه جنتونه ورکړي چې د الله په قدرت کې دي الله پاک دې مرتبه دومره لوړې کړي چې څومره د الله په قدرت کې دي الله دې دومره رحمتونه ور باندې ووري چې څومره د الله په قدرت کې دي الله پاک دې ومشت د دې احترام را نصیب کړي د دې قدر را نصیب کړي د هغه ورځ چې دی ورځ مخکې مشت الله مرګ را کړي چې موږ به د صحابه په باره کې بدګماني کوو یا بد زبانی کوو یا موږ د دې په باره کې مطلب ګستاخی کوو الله پاک دې مشت هغه ژوند را نصیب کړي او که هغه ژوند را رواني بیا دې الله پاک مشت مرګونه را کړي د هغه څخه مخکې الله دې د دې پر قبرو باندې دومره رحمتونه ووري د ټول صحابه چې څومره د الله په علم او په قدرت کې دي د قیامت په ورځ دې مې الله پاک د دې د شفاعت نه محروم کوي الله دې د شفاعت مشترا نصیب کړي د دې تر جنډې لاندې دې الله پاک مشت ژوند را نصیب کړي الله پاک دې په جنتو کې موږ د دې سره یو ځای کې خیر د ابوبکر صدیق په باره کې څه مختصره خبره درته وکړله